په دغه سوال کې سوال درنه کوم، په دغه روایت کې ستاره وړي ده عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام مخالفت وکړل، دا یې غلط کار وکړل کې ښه کار وکړل؟ د پیغمبر مخالفت کفر دی، پیغمبر مخالفت کړی دی. مسلمانانو وام اوریدل، مسلمانانو وام اوریدل او قربان د نبی علیه الصلاة والسلام دفاع کول دا په هر مسلمان باندې لازمي ده کنه ده؟ حالته کې د قرآن حکم د تاسو پیغمبر په وړاندې ما جواب راکوه، ما جواب بلې خواته مه ځه دا زما جواب دی. د قرآن حکم دی چې پیغمبر په وړاندې خپل اوازونه پورته نه کوي. دا علیه السلام ته د دې آیات پاک یو دقیقه ته چې وایې چې دا کفر د نبی علي سره دښمني ولې لري؟ کله ته د علي سره دښمني ولې لري؟ ما سوال کوم ځای کې تعالی ته ولې راوړي؟ یو منټ چې تعالی خبره وامنه تا نه مسلمانانو عمر ولې نه ورته دا وتړي مسلمانانو دې سړي وویل چې د نبی عليه السلام مخالفت کول کفر ده. اول ده یو دقیقه کله دروغ بنوي مال پیغمبر مخالفت وتړه جانان یو دقیقه باندې ګورځي پیزوانی کوم غلای شو یو دقیقه ثینکینګ استاد کویل د پاره تا سوال کی تور پسې تقریر شروع کی جواب ورکو چې کوی جنان زما سوال په یوه کې دی علي سره څه دښمنی د ځمانس کې پکې علي زما نشته علي مو دی تاسو نه دی علي ځان طرف مسلمانانو وبکسي دغه کس راغلل د کینګ په نامو باندې وای د نبی علی السلام مخالفت عمر رضی الله کړي کفر کړي ده. دا تفسیر القمی ده، دا المكتبة الشيعة، دا تفسیر القمی ده. علي ابن ابرادي تر ټولو معتبر تفسیر ده، د دې دوم جلد 314 صفحه ده. مسلمانانو وګسي د صلح حدیبیه په میدان کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل ثم قال امحو یا علي، نبی علیه السلام ورته ویل چې ما دا نوم ګټ کړ کوپارو ورته ویل سي یا محمد د تا د رسول الله نوم موږ نه منو. نو نبی علیه السلام ورته ویل چې دا نوم می ګټ کړ ای علي واكتب محمد ابن عبد الله او محمد ابن عبد الله ولك. فقال امير المؤمنين علي عليه السلام ورته ویل چې ما امحو اسمك من النبوه ابدا. د نبی علیه السلام مخالفت وکړل وای دی الله نبی د تا نوم به هیڅ کله زګړ نه کړم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې امر ورته کوي وای ای علي د ما نوم ګډ کړه. علي رضی الله ورته وای قسم وکسه وای قسم په الله کدي نوم ګډ کړم. یو دقیقه سوال به صحیح نه دی. څوک وایي چې صحیح نه ده؟ تیره دا وخت دا صحیح دی. د تا روایت خو ته نه درس د مسلمانانو ته وخت کوم کتاب کوم حدیث دی یو ده. الله اکبر الله اکبر صحیح نه ده. قومي وایي دا صحیح ده، مجلسي وایي صحیح ده، هغه ټول د راوړي دا روایت صحیح ده. اوس د دې مسلمانانو په مخ کې خو الله تعالی یو دا روایت د مسلمانانو په مخ کې دا اوس به بچای د تا په فتوا باندې علي رضی الله عنه تمام دا خبره کوي چې د نبی علیه السلام مخالفت کړي کافر شوی. نه دا صحیح نه دی. عمر رضی الله عنه په شان کې معنی دی علي رضی الله عنه په شان کې وای والله یا رسول الله دا خبره نه منم والله د دینوم ګټ کړم دا د رسول الله مخالفت وکنو. خو چې عمر په بریکه ما بخاری ورته ویل چې صحیح دی کنه. بخاری تاسو کې کتاب څنګه قرآن څخه غواړي نه ما روایت اوس وخت دی ما روایت ده دی ما الحمد لله علي رضي الله عنه دي عمر رضي الله عنه بخواكي ورسره كتشيري عمر رضي الله عنه دي علي رضي الله عنه دي عمر بخواكي كعلي رضي الله عنه عمر سره نوای نبي عليه السلام تبي قلم او كتاب چرا وړي وای راي نوړ نو معلومه خبر چې عمر رضي الله عنه بخواكي یو بل نبي عليه الصلاه والسلام لعمر نه نبي ريدل کچيري نبي عليه الصلاه والسلام جدي دا غختنه کړي وای نور چې صحابه وي استل فاطمه رضي الله عنها تبي ویل قلم او كتاب چرا وړ درلي کمي یا بیا او بیا زب مسند احمد کې لرمس نبي عليه السلام ولي کل دا خد صحابه وتي ورولي کل الحمد لله پنځه شیان ځین ما پکې استعمالوه هغه کتاب چې لیکلي دي هغه بس وورم زه ستاسو نه وورم کوي ته وګونیس دلته د دوسو ځای نه خلکو نه خپې دي څنګه چې استواله خبرې وورم. علي رضی الله عنه عمر رضی الله سره یو ځای وو صحتي هنالك لعمر رضي الله عنه علي رضي الله په یو صف کې کچيري علي رضي الله عنه لعمر سره نه وای نو علي رضي الله دومره بغیرته نو وسي قلم او کتاب چي نه وای ورته راوړي. علي رضي الله بیا ورته راوړل سيدنا علي رضي الله مخالفت لعمر رضي الله سره کړه بیا قلم او کتاب چر راوړل رسول الله ته سواخ لولي ک یا رسول الله